د جمعې دا ورځ په مسلمانانو کې د عظمت ورځ ده کنه د جواب راکې راته هغه مولا صاحب هغه شیخ القرآن شیخ الحدیث لقب چې ځان ته ورکوي ولو که شکل دی او زمیدار دی خو ځان ته به شیخ القرآن وایي دغه شی باندې شیخ القرآني مه شرموئ دغه نه شیخ القرآن دی نه شیخ الحدیث دی الله شیخوخت هغه چا ته ورکوي چې هغه ته بسطت د علم او د جسم وي الله تعالی هغه کې نورانیت اچوي دا حدیث خپل یو نور دی یو خایس دی یو زینت دی زما معززو هغه څوک چې دې میلاد ته بدعت او ناروا وایي هغې مولا نه تپوس وکړه چې د جمعې ورځ خاوند د عظمت ده که نه ده تاسو هم پرې پوهېږئ عظمت ده که نه ده تاسو ورکې چوټیانې د دوکان کوئ که نه کوئ په هغې کې دې ورځ ته د شرافت او د بهترۍ په نظر ګورئ که نه ګورئ بخاری شریف حدیث دی علت د عظمت څه شی دی لأن فيه خلق آدم په دې کې د آدم علیه السلام پیدایش شوی دی د جمعې د ورځې د عظمت بنیادی علت د حضرت آدم علیه السلام پیدایش دی د آدم علیه السلام چې د الله یو بهترین نبی دی علیه السلام د پیدایش دا ورځ سبب د بهترۍ د ورځې وګرځېده که ونه ګرځېده چې رحمت للعالمین د دې میاشتې په 12 یا په 9 اختلاف روایات دې میاشت کې دنیا ته راغی دغه شپې دغه ورځې دغه میاشت ته به شرافت ورکوي که نه به ورکوي ورته نه پوهېږم چې دې خلکو ته د چا ستنې وهلې شوي دا چې په خوله کلمه ده دا دننه یهودي ولې جوړېږي پکار دا خو محمدي دی دا دعوه د اسلام لري یو امی سړی یو جت سړی ستا مقتدي ستا د کلي چې نه عالم دی نه قاری دی اسی د صلحاو سره تعلق دی الله د هغه په زړه کې د نیکۍ یو شوق راپورته کوي هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په یاد باندې یو دیګ قربانۍ 2 قربانۍ 10 قربانۍ خرچه کوي ستا دومره کمزوري ایمان دی چې ته د تافرین قدرې ووایې یو روپۍ خرچه د محمد عربي په میلاد خو نشي کولی د هغه په یاد باندې خو یو روپۍ نشي قربانولی خو هغه څوک چې هغه دا قرباني ورکوي هغه ته تسلي قدر نشي ورکولی هغه زړه توری کوي د دې عمل نه صاحبان دې خانه چې دا کور د چا دی الله دې د برکتونو د رحمتونو نه ډک کړي امین وایي تاسو لږ بغیر د علم او شریعت یو طرف ته کېږدئ د عقل نه لږ کار واخلئ دیګونه یې بندې کړي دي علما او صلحا یې راجمع کړي دي د قرآن عظیم شان تلاوت ابتدا کې شوی دی ناتخواني ذکر ورپسې شوی ده د علماو بیان اوس شروع دی په آخر کې صدقات تقسیمیږي په دې کې ناروا کوم عمل شوی دی هغه دې مونږ ته راپه ګوته کې شته ورکې ناروا عمل د ډېرو نیکیو مجموعه چې په یو ځای کې راغونډه شي نو دا بدعت جوړېږي بیا دې عوامو ته تسلي ورکول پکار دي د وخت علماو ته پکار دي داسې جامعو ته نه نوځي نه چې علما عوام ځان نه زوتورېږي دا عوام دي دې کې به ضرور کمزورۍ وي مولانا صرف ستا دعوه د شیخوخت ده راننوځه دې مجلس ته کښېنه چې کې کمزوري هغه ته دفع کړه ستا دا وظیفه ده د رحمت للعالمین دا کردار نه دی چې هغه د خلکو نه تښتي او پټېږي او اصلاح نه کوي دعوه د وراثت ده چې زه د رسول الله وارث یم چې د رسول الله وارث هغه په هر ځای کې بدکاري ختمه کړې ده نیککاري راوستې ده چې د رسول الله مبارک وارث راشه دې مجلس کې خلاف شریعت کار مونږ ته وښایه چې دې وښوده ته به اول اعلان کې زه به ستا سره ودرېږم لا پر لا باندې تا دعوه د حنفیت ده زما دعوه د حنفیت ده ستا دعوه د اهل سنت ده زما دعوه د اهل سنت ده نه تا د وهابیت جنډه اوچته کړې نه ما د وهابیت جنډه اوچته کړې بیا مخالفت د کومې مسلې دی په منځ کې بهرحال افسوس صد افسوس په داسې خلکو چې هغې ته نسبت د علم کېږي او هغې بیا داسې چې خیر دی جلسه وکړه او جماعت کې وکړه خو دا ملا صاحب پکې مه راوله دې ملا صاحب کې څه چل دی حق وایي پتا حق به دې شي دا حق اورېدل نه شي کولی دغه سخته خبره ده داسې مواضع هم راغلي دي چې زما او ستا شرکت په یو مسجد کې راغلی او د مسجد په یو دروازه زه راننوت یم په دویمه ته تښتېدلی وې خو ناسته وي په هغه موضوع کې که نه داسې جلسې راغلي دي
چې جلسې ته زمانه نه وتلو په هغه دروازه ستا تښتېدلو هغه ځای کې به ناست وي که نه خلاف شریعت که زما یوه ذره زما په مکالمو زما په کیسټو کې 900 کیسټ زما د بیان بازار کې خرڅېږي یوه واخله هغې کې خلاف د اهل سنت جزیه پیدا که نه شه زد مه کوه عناد مه کوه نقطه پیدا که چې یاره د غلام حضرت ملا صاحب دا خبره د اهل سنت د دې کتاب خلاف ده او یا به زه پیدا کم در کې ستا د شرع قائد په درس کې طالبان ما ته راځي او هغوی ما ته څه خبره کوي وی مولانا صاحب وایي چې دا دوه درې ډلې چې جوړېږي دا د ټول امت کې یهودیان او عیسویان چې ټول راغونډ کړي نو دا پکې جوړېږي او زمونږ امت کې چې څومره وابیان دي او شیګان دي دا ټول اهل سنت دي ستا خو دغه عقیده ده راشه زه دې عقیده در وښیم تا نه خو طالبان لا خبر نه دي چې ته څه بلا یې ته اوسه پورې په دې نه پوهېږي ته شیعه ته اهل سنت وایي ته وهابي ته اهل سنت وایي دعوه کې زه حنفي یم ستا د حنفیت فتاوه شامي په 3 جلد کې لیکي چې د محمد بن عبدالوهاب النجدي تابعداران دا د خوارجو جماعت دی ته ورته اهل سنت وایي ورشئ سبا ته ورشئ یو کس ورته کښېنئ دغې ملا ته ورته ووایه چې دا وهابیان اهل سنت دي که نه دي دی دې درته ووایي چې دا خوارج دي تا ته به پته ولګي چې دا وهابي دی که دا سني دی او اسی دعوه د دیوبند مه کوه د دیوبند په لارم نه روان د دیوبند جماعاتو فیصله دا ده چې د محمد بن عبدالوهاب النجدي تابعدار چې کوم دی دا د خوارجو جماعت دی عقاید علماء دیوبند دا لیکلي فتاوی علماء دیوبند دا لیکلي نحن نفتي في حقهم بما افتى به الشامي د وهابیانو متعلق زمونږ دغه فتوا ده کومه فتوا چې علامه شامي ورکړې ده علامه شامي په 3 جلد کتاب البغات والخوارج د شامي کې خوارج ګڼلي دي ته ورته خوارج نه وایي ته ورته اهل سنت وایي ستا دغه عقیده ده نو زما چیلنج دی بیا چیلنج دی بیا چیلنج دی چې نرشئ زمونږ د سیفیانو او دا اخونزاده پیر چې خراساني پیر سیف الرحمن رحمت الله علیه مبارک په ذات کې یوه د شریعت مخالف جرح پیدا کوي داسې ځای پیدا کوي افوا پسې مه ځئ څو خبرې رانه تېزې وشوې الله نه عفه غواړم الله دې وکړي چې د دغې ملا د اصلاح ذریعه وګرځوي دې ته ضرورت نشته خو زما اصلي ناامیدي او ګیله په دې باندې راشي چې ته نرشه زما مقتدیانو کې دومره مخلصین پیدا کړه چې ستا په محبت باندې 3 او 4 دیګه پاخه کړي چې زما شیخ صاحب راضي و زه له قرباني ورکوم صدقه کومه ته راشه زما منبر ته زه به ستا نوم په سپیکر کې واخلم چې زما یو ملګری حنفي راغی خو بیا د حنفیت خبرې وکالته او یا ما وغواړه خپل محراب ته ته په دې ښه ښکارېږي تا دعوه او جنډه د حنفیت اوچته کړې ده یې که نه یې خو چغه د حنفیت وهې نو بیا هلته ته نوم واخله ته په دې ښه ښکارېږې زه ستا چمګاون کې د پېښور نه راځم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیان کومه او د هغه مبارک چې د معجزې بیانومه یا شفاعت بیانوم یا حال بیانومه او ته غیر موجود دا مزه نه کوي مونږ سره دې جلسه کې ته ښه ښکارېږې په مخالفت ښه نه ښکارېږي خیر دا فیصله ستا په ګریوان او دا انصاف هم ستا په ګریوان چې دا تا د خپل حنفي او د خپل د اهل سنت ورونو سره ښه وکړل که دې بد وکړل نه بیا غسل نشته خو د ترو شاندار شته د جمعې دا ورځ په مسلمانانو کې د عظمت ورځ ده که نه د جواب راکړئ راته هغه ملا صاحب هغه شیخ القرآن شیخ الحدیث لقب چې ځان ته ورکوي ولو که شکل دی او زمیدار دی خو ځان ته به شیخ القرآن وایي دغه شي باندې شیخ القرآني مه شرموئ دغه نه شیخ القرآن دی نه شیخ الحدیث دی الله شیخوخت هغه چا ته ورکوي چې هغه ته بسطت د علم او د جسم وي الله تعالی هغه کې نورانیت اچوي دا حدیث خپل یو نور دی یو ښایست دی یو زینت دی زما